تاسو سندره مند وی کنه پکې جی بالکل یو سندره ما ویل او یو سندره زموږ استاد محترم باچا جی صاحب وو ځکه چې موږ خو لیټ رالو ځکه جی بالکل او تاسو لګ لیټ را اخر وخت ټپه خپل ډالې کې او په جړه مرا پسې جاړه ببو زار ببو ولې او ما په دعا کې یاد و مسافر یما ببو کاش کمرګې نه وې نن په ټوله نړۍ کې د ریډیو عالمي ورځ منځلې کیږي دغه رنګ کې په مردان سیمه کې هم په یو مقامي حل کې د ریډیو عالمي ورځ ومنځلې شوه چې پکې په ګڼ شمېر د ریډیو مینوالو ګډون وکړو او دې سره سره د پښتو ژبې وتلې سندرغاړو شاعرانو او ادیبانو او د میډیا نمایندګانو هم ګډون وکړو نن په ټوله دنیا کې نړیواله د ریډیو ورځ منځلې کیږي او په ټوله دنیا کې د ریډیو چې کم دی نو دا اهم ورځ د ریډیو اهمیت چې کم دی نو قوم ته مخې ته ږدي بېشکه چې اوس خو لکه ډېر ایډوانس شو ټیکنالوجیز رالل خو اوس هم تاسو دا وینئ دا په زرګونو تعداد کې دا خلک چې کم راغلي دا د ریډیو مینوال دی او بیا زموږ ولسي جرګه پروګرام چې تیر په دې میاشت کې چې کم دی نو په تیر کال په دې ورځ باندې د دې ولسي جرګې آغاز شو نن د خیره سره موږ دغه یونیورسټي ډے چې کم دی مانځو او بل دا چې د خوشحالۍ خبر دا ده چې څنګه عالمي ورځ ده څنګه چې زموږ د دې ولسي جرګې یونیورسټي ورځ ده نو اتفاق دی چې په دې ورځ زما پیدایش هم شوی ریډیو سټار سجاد خوتی وینا وچی چې څنګه نن د ریډیو عالمي ورځ منځلې کیږي نو دغه رنګ په دې ورځ زما د پیدایش هم شوی وو نن زه ډېر خوشحالي محسوسوم او دا نننۍ ورځ زما دپاره ډېره اهمه ده د پښتو ژبې وتلې سندرغاړي ارمان خان او رئیس باچا پښتو نیوز سره خبرو اترو کې زیاته کړه چې د طرفه را جوړ شو او نن د ټوله نړۍ کې د ریډیو ورځ منځلې کیږي نو ټوله نړۍ ریډیو کارکونانو ته ډیره زیاته مبارکي وایم او چې څومره هم مینوال دي څومره مینه ریډیو سره ساتي نو دا ټوله د هغوی د کامیابۍ راز دی ټیک ده جی خپلو مینوالو ته څه پیغام ورکول غواړې خپلو مینوالو ته خو به دغه پیغام همیشه دپاره زموږ دغه یو پیغام دی چې مینې سره اوسئ محبت سره اوسئ چې چېرته هم اوسئ ځکه چې مینه وي محبت وي نو هر څه به ډېر تیر وي او چې نفرت وي نو ډېرې تربګنۍ او دښمنۍ به جوړېږي ټیک ده جی تاسو سندره مند وی کنه پکې جی بالکل یو سندره ما ویل او یو سندره زموږ استاد محترم باچا جی صاحب وو ځکه چې موږ خو لیټ رالو ځکه جی بالکل او تاسو لګ لیټ را اخر وخت ټپه خپل ډالې کې او په جړه مرا پسې جاړه ببو زار ببو ولې او ما په دعا کې یاد و مسافر یما ببو کاش کمرګې نه وې ټیک دی ډېر ډېر شکریا یو دوه خبرې به رئیس باچا سره وکړو السلام علیکم وعلیکم سلام ټول مخکې د جمع په خپل چینل باندې خرکلی وایو تاسو تم یو ډیره مننه ډیره مهرباني مونږ خو بس سجاد تیل راغلی ورور مې او دغه د ریډیو پروګرام او سالګریم نو ټولو کارکونانو ته د ما د اړخ سلامونه او مننه ډیره پروګرام خوښ شو خوښ مو نه شو نو پروګرام هم خوښ شو خوښه مو چې رالو کنه او کنه او سپیشل سجاد وتیل رالو من کنه او نور مخکم سره روان دي یاره زما خو ریکارډینګونه شروع دي څه د فلمونو ګانې دي څه ما خپله داسې شروع کړي څه د چینلونو نن سبا یوټیوب دپاره خو ریکارډینګ زما ډېر شروع دی تقریبا نه په دې وخت کې په ګانو شروع دی ریکارډینګ تقریبا یو 10 ګانې مې سٹارټ دی ټیک ده جی ډېر شکر ډېر مننه جی بالکل دې سره مو خبره ته روکړې اوس زموږ خپرونه سره ته رسي چې چېرته هم یې خوشحاله اوسئ آباد اوسئ بریالي اوسئ د الله په امان